د زابل ولایتي مسؤلینو د شاجوی ولسوالۍ د سیف الاحناف نقشبندیه مدرسې څخه لیدنه وکړل. مسؤلینو په خپل خبرو کې وویل چې د ټولنې او اسلامي امت بریا د دین سره په ټینګه اړیکه او دوستۍ پورې تړلې ده او دا اړیکه په دینی مراکزو او مدرسو کې پیاوړې کیږي. هغوی زیاته کړه چې د تیرې شل کلنې مبارزې پر مهال ترلاسه شوې بریا هم د همدې دینی مدرسو د ملاتړ او برکت پایله وه. دوی ډاډ ورکړ چې د توان تر حده به د داسې علمي مراکزو ملاتړ، مالی مرسته او څارنې ته دوام ورکوي. مردم به دین خدا از کجا آشنا می شوند؟ یگانه مرجعی که دین خدا را نصرت میده او مدرسه است. یگانه مرجعی که دین خدا را به انتشار بخش و نشر میرساند او مدرسه است. پس اگر ما حامیین مدرسه بودیم در این شکی نیست که الله ما را در همه بخشهای زندگی و در همه ابعاد زندگیمان نصرت نصیب میکنه. موږ د تاسو خادمین یو مرسیال ولی صاحب مخبره ان شاء الله دا اطمینان درکو چې څه دې موږ په واسه کېږي که مالی کمک وي او که جنی کمک وي که په هره برخه کې ان شاء الله موږ به ځونه نه سپموو. ورپسې د شاجوی ولسوالۍ د سیف الاحناف مدرسې استادانو د مسؤلینو څخه مننه وکړل چې د خلکو ترڅنګ د دنیا او علمي مراکزو څخه لیدنه کوي. دوی د سیمې د خلکو په استازیتوب د اسلامي نظام د بشپړې همکارۍ ډاډ هم ورکړ. الله جل جلاله داسې یو نظام راکړی دی چې هغه موږ ته معاش هم راکوي او دا هم راسره کوي چې هغه په راګرځي د مدارسو ترمیم او تقویه او د روزنه کتابونه نصابونه د ټولو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي. موږ الحمدلله له دې نظامه او له دې امارته او له دې منصوبینو څخه ډېر خوشحاله یو. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو چې پر موږ باندې خپل مسؤلین ګرځي او موږ د دې لپاره تشویق کوي چې موږ نور هم د مدارسو لپاره کوشش وکړو او شاګردان وروزو او موږ ته دغه راځي مسؤلین راځي هر وخت پوښتنې را باندې کوي. موږ دې ته تشویق کوي چې موږ د مدرسه نورم پر مخ لاړه. د یادونې وړ ده چې د یادې مدرسې او مسؤلینو ته د مرستیال والي له لوري نقدي پیسې هم د همکارۍ په ډول ورکړل شوې.